عبدالله وایي طالبان یو ګواښ دی، خو دومره جدي خطر نه دی چې حکومت دې سقوط کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د دوحې خبرې هیڅ راز پرمختګ نه لري، خو طالبانو جګړې شدیدې کړې دي. هغه له CNN سره په خبرو کې منلي چې طالبانو ګڼې ولسوالۍ نیولې دي، خو په وینا یې دغه ډله دومره پیاوړې نه ده چې حکومت سقوط کړي. نوموړي د یو پوښتنې په جواب کې هغه ګنګوسې ناسمې بللې چې ګواکې طالبان به په څو میاشتو کې افغان حکومت سقوط کړي. د عبدالله په وینا طالبان یو ګواښ دی، خو دومره جدي خطر نه چې حکومت دې سقوط کړي. نوموړي په دې حساسو شرایطو کې یو ځل بیا د سیاسي څیرو او ډلو پر یووالي ټینګار کړی دی. ویلي دي چې ټولو اړخونو ته پکار ده چې د هېواد د ساتنې او سوکالۍ لپاره سره یو لاس شي او د روانې جګړې د ختمولو هڅه وکړي. عبدالله داسې مهال دا څرګندونې کوي چې تازه طالبانو له تېرې شپې راهیسې د ځینو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې طالبانو د کندهار د پنجوایي، د پکتیکا زیړوک او د بدخشان د کوفاب، ارګو او کوهستان ولسوالۍ مرکزونه هم نیولي دي. افغان حکومت بیا وایي دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد په ګڼو ولسوالیو کې پراخ عملیات پیل کړي دي او په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ بیرته له دغه ډلې نیولې دي.